الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وټولو مؤمنانو مسلمانانو ورونو او خویندو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه جان محمد راشد د جامعه نعمانیه نقشبندی اسلامیه خادم او ستاسو ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو خصوصا د افغانستان د ولس خادم په خپلوار سره غواړم ستاسو سره یو څو خبرې شریکه کړم. هغه هم په دې مناسبت چې الله رب العزت زموږ او ستاسو دا کړي عبادتونه په خپل عالی دربار کې قبول کړي. اول د ټولو هغو مسلمانانو ورونو او خویندو څخه د زړه له تله مننه کوم کوم چې په خپل مال او ځان سره د الله د لوی دین اسلام محمدي شریعت خدمت هر کله او هر چیرې په خورا مړانه سره سرته ورسوي. دوهم د هغو افغانانو ورونو څخه په خاصه توګه مننه کوم چې د خپلو هیوادوالو بېوزلو بیچارهګانو یتیمانو کونډو سرتورسرو سره خپله ځاني او مالی مرسته شریکه کړله. دریم د ټولو هغو کسانو منندوی او شکرګزار یو چې هر وخت یې زموږ سره په دې جامعه نعمانیه نقشبندیه اسلامیه مدرسه کې خپل ټول وس او توان را سره شریک کړي. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه همیشه د دوی لپاره سوکاله او آرام ژوند غواړو. الله رب العزت دې د ټولو په عمر مال اولادو ژوند او وخت کې برکت ورواچي. خاص هغه کسان چې خپل هر څه زموږ سره په دې جامعه نعمانیه نقشبندیه اسلامیه کې شریک کړله. خدای دې وزونه ورکړي. الله دې د ټولو صدقات قبول کړي او الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په ملک کې اسلامي نظام او امن راولي. په دې هیله چې ټول ولس به و خپل ټاټوبي او خپل هیواد ته ژمن یاست او په خپل هر څه بلکې په بشپړ قوت سره به د خپل افغانستان هر وخت په هر ځای کې مرستندوی اوسئ او خپل هیواد به مو د پامه غورځولی نه وي. په آخر کې و ټولو مسلمانانو ورونو ته د کوچني اختر مبارکي تقدیمومه. زما څخه دې مبارکي قبوله کړي او زموږ د جامعې څخه دې د اختر مبارکي قبوله کړي. د هغو کسانو څخه هم منندوی یو چې موږ ته هر وخت قدر راکړي، په احترام او عزت یې راته وکتل او زموږ ناز یې مځکې ته وانهچوئ او د الله رب العزت د رضا لپاره یې زموږ سره هر وخت ښه سلوک حسني سلوک او ښه اخلاق وکارول. خدای پاک دې د ټولو په عمر کې برکت واچي. دا چې جامعه نعمانیه نقشبندیه اسلامیه هر وخت و خپلو هیوادوالو ته په مختلفو بخشو کې خدمت کوي او د خپلو هیوادوالو دیني تنده ورخړوبوي، نو تاسو و خپل دغه جامعې ته همیشه لاس په دعا او همیشه د الله رب العزت څخه د قبولیت خواستونه کوئ، تر څو یوه طرف ته زموږ او ستاسو دغې جامعې پرمختګ کړی وي، بل طرف ته ستاسو بچیان په اسلامي او سالمه تربیه او روزنه باندې تربیه سوي وي. الله رب العزت دې و ټولو ته خیر ورکړي. نو تاسو محترمینو ته یو ځل بیا خصوصا هغه کسان چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د خپل وس او توان سره سم د الله رب العزت و لوی دین ته خدمت وکړي، د هغوی څخه منندوی یو. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو څخه خپل عبادتونه په خپل عالی دربار کې قبول کړي. جزاکم الله احسن الجزاء والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو خادم جان محمد راشد.